سبانه ورځ شوه دیارجان کوم د هرقل بادشاه چې د فوج کمانډر هغه ته خبر ورسېدو وی حضرت زمونږ 15,000 کسان و هغه 15 تنه و 15,000 کسان یې رانه وجلي دي دیارجان ډېر څه غوسه شو وی تاسو خو بالکل د کار نه یې تاسو روز د دوی فکر نه درځي نو یو تن ورته وویلو دا مسلمانان ته تر هغې پورې نشي ختمولی چې تر څو پورې په دوی کې یو تن د هغه دی نه دی وجلی یو تن دی پکې خالد بن ولید تی نوم دی تر څو چې د هغه نه دی ختم کړی ته دا مسلمانان نشي ختمولی نو وی څنګه به یې وجنه به وی قید یې که ګرفتار یې که نو وی ګرفتار کوم به یې څنګه کس ولا مشوره ورکړه وی ګرفتار یې داسې که چې هغه ډېر زیات بهادر دی ډېر زیات غیرتي دی ته پسې کس ولېږه ورته ووایه چې دیارجان وایي چې موږ د خالد ابن ولید په لاس باندې روغه کوو هغه دومره بهادر دی چې هغه تاله دلته رارسي نو چې دلته راشي نو ګرفتار به کوي وبه یې وجني دوکه ورسره وکړه دیارجان وایي دا ټیک ده دا جبیل الله ابن سهیم غسانی دا کوم مرتد شوی کس چې دته وی لاړ شه او هغوی ته ووایه چې موږ د خالد ابن ولید په لاس باندې روغه کوو هغه راغې چغه یې وویله نو ابو عبیده رضی الله تعالی مخې ته ووتو ستا سره مسلمانانو مشر څوک دی ابو عبیده رضی الله تعالی ته ویل وی زه یم وی ستا څه نوم دی وی زما ابو عبیده وی ته نه بل تن دی ستاسو د فوج مشر څوک دی وی خالد ابن ولید وی هم دغه یادومه هرقل بادشاه وایي چې موږ دغه په لاس روغه کوو خالد ابن ولید وی زما په لاس روغه کوي او وی زه روغې ته تیار یم وی څنګه روغه کوي وی هغه دې هلته غواړي و چې راشه خالد ابن ولید اس ته وختو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایلو وی مزه شهید کوي دی رانه دوکه در سره کوي مزه نو خالد ابن ولید وی یا خو به ما شهید کړو یا به خپل 15 ملګري راولم یا به ما شهید کړو یا به خپل 15 ملګري زما دی روان شه دغه کافر سره روان دی اس ته وخت کافر ته مخکې دی پسې ورپسې دی هلته کې د کافرو پاټک راغی ځکه اخو لس لکه پوش پروت دی که نه چې د کافرو پاټک راغی هغې ورته وي د اس نه راکوش شه مخکې دیارجان بادشاه ناست دی دا بېادبي ده چې ته په اس باندې ورځې راکوش شه ښکته خالد بن ولید وی زه میلمه یم او د میلمه خلک بېعزتي نه کوي تاسو ما د اس نه کوزوئ دا خو زما بېعزتي ده مونږ خو دا میلمه ډېر عزت کوو تاسو زما بېعزتي کوئ دا زه جبیل الله ابن سهیم غسانی ورسره و هغې پاټک هغې پوجیان ورته وایي مونږ خو رومیان یو مونږ ته خو پته نشته رښتیا ستاسو داسې رواج دی نو جبیل الله ابن سهیم ورته وایي او مونږ عرب د میلمه بېعزتي نه کوو وایي صحیح د مخکې ځای په اس باندې ځه دی پرېښود چې لږ مخکې لاړ بل پاټک راغی هغې ورته وایي راکوز شه وایي نه کوزېږم تاسو سره میلمه بېعزتي کوئ بهرحال هغه ډېر ظالمانو دی د اس نه راکوز کړو وایي اس په مخکې نه بیایي ځکه مخکې دیارجان ناست دی دا دغه بېادبي ده چې ته هغه په اس باندې ورځې خالد بن ولید رضی الله تعالی راکوز شو اوس اسې هلته وتړو هغوی ته وایي دا سره هله دلته وتړو هغوی له اس وتړو یو طرف ته 15 لاکه فوج پروت دی بل طرف ته 15 لاکه فوج پروت دی دیارجان بادشاه په منځ کې ناست دی په خشک بیابان کې ورته یو بادشاهي ځای رخ شوی دی قالینونه خواره شوي د سرو زرو کرسۍ پې پرتې دی دیارجان بادشاه ناست دی خالد بن ولید توره راغستې ده او د امسا په شانتې د ټانکورې په شانتې په ځمکه لګی او په منځ کې روان دی دا توره په ځمکه لګی روان دی چې دا څنګه انسان دی هغې خالد بن ولید ډېر پېژندو ځکه یو ځل د 15,000 کافر په یو لاس مردار کړي وو خالد بن ولید په یو لاس 15,000 کافر مردار کړي وو نو هغې چې ولیدو چې موږ دا پوځ شان ته لېږو مردارېږي دا څنګه سړی دی او خالد بن ولید د ملنګ په شانتې روان دی توره په ځمکه لګی او روان دی پوځ ورته یو خوا بل خوا ګوري دیارجان بادشاه له چې ورسېدو هغه ځان ته بله د سرو زرو کرسۍ ایښې وه دته یې ویې کښېنه په دې کرسۍ کښېنه خالد بن ولید چې لته اوچته کړه کرسۍ پې والا خوا ورته وکړه کرسۍ په لته وواله دیارجان بادشاه درته وایي موږ درته عزت درکوو ته په خپله د ځان بېعزتي کوئ موږ درته وایو د سرو زرو په کرسۍ کې نه تا په لته وواله وایي سره زموږ دپاره عزت دی خو په دنیا کې نه په جنت کې او په دنیا کې د مسلمان دپاره د سرو زرو ګوتۍ نشي استعمالولی نو په کرسۍ به یې څه کښېنې الله دې زموږ په حال رحم وکړي زموږ د سړو نه اوس ښځې رخ شوي دي سړی نه به په کویدن کې د سرو زرو ګوتۍ وړي د ده نه یې ځان له ښځه رخ کړي داسې ده که داسې نه ده هلک نه د سرو زرو ګوتۍ وړي ولې دا ښځه ده ناوې ده کو چې کوم د بېغیرتوب رسم یې هغه په موږ کې موجود دي هلک د سرو زرو ګوتۍ د سره په لاسولی نه شي دا حرامه ده نو خالد بن ولید هغه کرسۍ په لته وواله موږ له په دنیا کې د سرو زرو ګوتۍ استعمال جایز نه ده تاسو راته د سرو زرو کرسۍ ږدئ
پس مکه کېناستو توره ځان ته داسې ټک والا ودروله هغه دیارجان ورته وایي پیسې به درکو او زه دا شام پرېږدی شام پرېږدی خالد بن ولید رضی الله عنه ته وفرمایل ستا خبره پوره شوه وی او وی موږ ته زموږ پیغمبر 3 خبرې کړي دي وی کمې درته کړي دي وی اول راته دا ویلي چې دوی ته ووایي چې مسلمانان شئ وی دیارجانه ته مسلمانېږي وی نه وی دویمه خبره راته دا کړې چې ټیکس به راکوئ ټیکس راکوئ وی نه در کوم وی درېیمه خبره راته دا کړې تورې ته لاس کو ورته وایه چې بیا جهاد ته تیار شئ جنګ ته تیار شئ نو دیارجان پوج ته آواز وکړو تاسو ورته ګورئ دا خو دوکه وه موږ په دوکه راغوښتلې وجنئ یې که نه تاسو ورته ګورئ نو چې پوجونو تورې راویستې که نه خالد بن ولید چې توره تاو کړه او د بادشاه په ریسټې کېښوده او کوئی خواته او که نه په ریسټې وله کېښوده وایي ما خو به شهید کېښوړم بیا به ما د دیارجان سر والی ستاسو د گورنر سر به ما بیا لوزولی ای کرنل ورته وایي ګزار ونه کوي سټ رانه وایي ګزار ونه کوي سړی خو زه ونیومه چې داسې وکړه که نه نو خالد بن ولید ته دا دیارجان وایي ډېر مې خوښ شو په دې غیرت باندې کافر پرې مین شو چې دا څنګه سړی دی د 10 لاکه پوج ته را دننه شوی دی خبرو ته یې وګوره خوښې شه زړی پرې ورغی وایي داسې کار کوو که نه لاس یې ورته راوګد کړو دوی بادشاه وایي دوستي کوو مرګتیا کوو ورورولي کوو که ستاسو مسلمانانو زه ګرفتار کړم ته به ما ازادوي او که زما ملګرو ته ګرفتار کړې زه به تا ازادوم وروري کوو خوښ مې یې خالد بن ولید ولا د لاس ونیو داسې ولا ټیل وو د مسلمانو د کافر ورورولي نه کېږي اول مسلمان شه ته به زما امیر او زه به ستا خادم یم زه به دې خپو ته ناست یم خو اول مسلمان شه دیارجانو ته یې مسلمانېږم خو نه بیا دیارجان بادشاه د خپل سر ته لاس کو یو خول یو ټوپۍ په سر و پای کې ملغلرې پیغلې شوې وې هغه یې وله ورکړه وایي دا ټوپۍ په هدیه کې واله او ما له دې د خپله ټوپۍ په هدیه کې راکړه دا به زما سره ستا د لاس نه ښی خالد بن ولید د خپل سر نه هغه ټوپۍ ته لاس کو ور یې وله کړه وایي دا واله در سره زما د لاس نښه شوه او ته کافر یې زه ستا ټوپۍ نه اخلمه زه د کافرو هدیې نه قبلومه هغې پای کې ملغرې لګېدلې وې نو دیارجان بادشاه وایي داسې عجیبه سړی دی پوج ته یې وایي په ده به ګزار نه کوئ دا زما میلمه دی دی به خپل ځای ته بلکل روغ رمټ واپس کوئ روغ رمټ به خپل ځای ته په ویښته وله ونه بلسئ خو ده ما له خپله ټوپۍ هدیه راکړه او زما هدیه نه قبلوي وی د ده زما سره 15 کسان ګرفتار دي هغه ورله زه په تحفه کې ورکومه 15 کسان چې ما سره کم ګرفتار دي هغه ورله په تحفه کې ورکومه او هغه ورسره ملګري کوي خالد بن ولید د خپلو 15 صحابه کرامو نه مخکې را روان دی توره په ځمکه باندې لګی او را روان دی د کافرو د لښکرو نه راووتو چې د صحابه کرامو نظر پرې ولګېد د صحابه کرامو د نری تکبیر د الله اکبر چغې کړې په الله اکبر په لا اله الا الله او په نبی علیه الصلاة والسلام په درود شریف سره په لوړ اواز باندې چغې شروع کړې 2,000 صحابه کرامو आवाज شروع کو څومره په تیزه چغه شروع کړه یو روایت کې راځي وای حتی جوابته الجبال حتی در دې پر چې غرونو ولم جواب ورکو غرونو جواب داو چې کله سړی تیز आवाज د غرونو په خوا کې وکي نو انګازه لاړ شي بیا ته واپس راځي د غرونو نه انګازې رالی د الله اکبر د لا اله الا الله او د درود شریفو دې حدیث نه دا معلومیږي چې په لوړ आवाज سره ته ذکر کولی شي په لوړ اواز سره ته درود شریف ویلی شي دا د 2,000 صحابه کرامو عمل دی هغوی د الله اکبر لا اله الا الله الصلاة والسلام علی رسول الله دا په لوړ اواز وي 2,000 صحابه کرام دي دا چغې کړي دا یې وویلو خالد بن ولید رضی الله تعالی خپل لښکر ته راورسېدو